ته یو خبره کوله چې دغلته کندوز کباب جوړ شو باوري کوم کندوز کباب چې موږ په کابل کې خوړلو هغه ذایقه ورکړی شي دوی چې اوله کوم وادي کړي باید چې دوی په همدې خپلو وادو باندې مستقیم لاړ شي او خوراکونو کې باید فرق رانشي قیمتونو کې باید فرق رانشي یعنی کندوز کباب میگه مثلا این پانتون رو یک تخصص داره دیگه این دو نفره مسلکی به کار داره کسبی به کار داره کلی کارگرای ما از کندوز و کابل و مزار از اینجا هستن خوشحالي به په خپل ځای به مخلص صاحب زه یو وخت په دغه زما دکان لاره زه په دغه لاره باندې تېرېږم یو وخت داسې توره تیاره او خاموشي وه دا ځای مخکې د کلاسیک بکس و فکر کوم دا ویجاړ شوی نن پرې راتېرېدم او داسې رڼایي پکې ده او دعوت یې مې راکړی ورانغلو قابلی پلاو ملنگ پلاو مایچه پلاو چوپان کباب مرغ کباب سیجی روش و دیگه برند که است کندوز کباب هستن و دیگه غذا که از در پالیش هستن په دې خلک اوس راځي چې یو خو د دې قیمت مناسب دی 100 افغانۍ مثال یو خوراک دی که نه نو خلک زیاتره خلک چې چکر ته راځي او دې خواته مخامخ باغ هم دی باغ امیر شهید دې خواته د ښار ساحه ده نو ستا د څېرې مینه والم زه ته ګورم ور یو راجګېږي او خو په اخلاص باندې درته وایي چې مخلص صاحب نن هم نږدې نه وکتلی خو همدا شان دغه مینه والم دي خدای مو خوشحال لره سوپر کباب کامیاب کباب ذائقه کباب که مردم بخوره خوان کنه انشالله همه یک نیت داریم سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو ډېر زیات خوشحاله یم چې په هیواد کې د یوې بل د آبادۍ خبر درته وړاندې کومه ډېر زیات خوشحاله یم چې په هیواد کې او په ځانګړې توګه په جلال آباد کې د یو ښه خبر درلودونکی یم درنو ملګرو دا کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا د سپین غر هوټل د مخامخ او غذا بیکرۍ سره په څنګ کې نوی جوړ شوی هوټل دی چې د شهرنو کابل کندوز کباب یو نمایندګي د خلاصه کړې ده دا ښه خبره ده ځکه چې کندوز کباب په ټول افغانستان کې مشهوره دي او بیا د شهرنو کوم کندوز کباب چې وو هغه پسې موږ له دې ځای نه تلو په شهرنو کې به هم کباب خوړل نن لله الحم هغه کباب دلته راغلی دی او دلته به دغه نوشیجان کوو او خپل ملګري به رابولو او دلته به د خیر سره میلمه پالنه کوو درنو ملګرو تاسې راځئ دغه هوټل لومړي ځل لپاره پرانیستی کیږي او ډېر درانه میلمانه هم راغلي دي د نورو ولایتونو نه او په سلګونو ځوانان دلته راټول دي تر څو دغه هوټل دغه ماحول مو ګوري خوراک مو ګوري او له مشرانو سره اشنایي پیدا شي موږ هم ورته راغلي یو غواړو چې له دې سره خبرې اترې وکړو او دغه کندوز کباب چې نن دلته پخیږي دا وڅکو او خوند یې تاسو ته ووایو راځئ مخکې له دې چې دغه خپرونه پیل شي د دغه ځي یو څو ښایسته نظارې راسره ننداره کړئ راځئ درنو ملګرو دا د هوټل هغه حویلۍ ده او یا هم هغه مخې ده دلته شاته تاسې هغه بیکګراونډ ګورئ هغه میلمانه ګورئ چې د پرانیستې لپاره راغلي دي او دلته به د دې هوټل لومړي ځل لپاره چې کوم خوراک ورکول کېږي هغه به موږ تاسې تجربه کوو تاسو ته به وایو تاسې راځئ دغه صحنه راسره وګورئ دا خوندونه او دا رنګونه راسره ننداره کړئ زخته زیاته مننه چې راسره یاستئ او دغه برنامه ګورئ دا ډلې ډلې ځوانان راغلي دي نن کندوز کباب په جلال آباد کې تجربه کوي راځئ له دغو جملو نه یو زما ملګری هم راغلی دی هغه نو جاوید حضرتي تاسې به پیژنئ له همده سره غږیږو سلام ستړی مو شئ حضرتي صاحب سلامونه مخلص صاحب تا ته دې ورسیږي او د وطن هندارې ټول یوټیوب چینل درنو لیدونکو ته چې دا دم موږ ګوري وطن هنداره کومه دی
مطلب هنداره کوم هنداره چینل هیواد هنداره هیواد هنداره یوټیوب چینل درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم چې دا د مونږ ګوري او په کندوز کباب کې ډیره مننه که اوس تاسو یم چې ستا نوم غلط واخلم که نه چې ستا جاوید حضرتي نوم دی که محراب حضرتي درته یم ګوره محراب ګل مخلص صاحب خبره دا ده چې ستا دوه درې چینل دي موږ نه ملا راورکه شي دا کوم یو کې چې دا ته اوس پکې د کوم یو نه خبرې او که نه ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسې بس مینهوال یې غواړي او هغوی وایي چې په یو خپرونه باندې نه کېږي دوه درې چینله جوړ کړه هره خپرونه هره ورځ یو خپرونه د بېلابېلو چینلونو نه شوه مخلص صاحب هغه کوم ملا ته چا ویلي چې مولوي صاحب شوروا راوړم که غوښه راوړم که وریجې راوړم وایي کور کې درې دیګه لري وایي درې واړو کې راوړه درې کاسې بې یادې کړي ګوره درې دیګونو کې ملا یې ځان سره وړي که نه خبره مه غلطه وه تو کرته ما وکړه پکې خبره ته راوړاسي ډېره مننه ته څنګه یې شکر د الله فضل ده څنګه دي ستا فعالیتونه څنګه دي ژوند چارې څنګه دي ننګرهار موسم سره څنګه دي والله شکر دی ښه دی او ډېر زیات خوشحاله شوم چې کندوز کباب کې مو لیدلې او د خوشخبرۍ خبره خدا د مخلص صاحب کور دی آبادي چې موږ یې په شمار کې راوصلو او بلنې راکړه او خوشبختانه ستا غوندې درانه ملګري هم پکې وکتل د کندوز کباب په اړه ورته ووایي چې همدلته ته تیار راغلي په همدې په اړه باندې مهرباني زیاتره ملګري وایي چې په ننګرهار ولایت کې کندوز کبابونه ډېر زیات شو چې زیاتي هغه خپل کار ده چې اوس څومره زیاتي او سهولت به زیاتېږي مخلص صاحب یو وخت به سړی چې خوراک ته به راته دا به ته ډایرکټ پښتونستان واټ ته به ته او خوړو پسې به ته خوشحاله کېږي نه چې کور نه راښکته کېږي لاندې یو رستورانت دي ځکه اوس خو دا ژوند ډېر عصري شوی ده په منډه شوی چې یو سړی چاته وجره خلاصوي سیستم برابري وخت ډېر لګول کېږي یو میلمه ته تیاری کوي خو چې یو رستورانت جوړ شوی وي دا ټول نه بهتره ده بیا د ټول نه بهتره خبر پکې دا ده هر یو کندوز کباب کې تقریبا 20 نفره په کار باندې بوخت کېږي دا د ټول نه مهمه خبره ده کاري فرصتونه زیاتېږي خو تقریبا مې ورته ویلې 20 نه زیات اوسي په هغه واړه چې په جوف کې دي تقریبا هلته 20 نفر دي دا بیا ډېر پراخه ده چې په ډېره پراخه پیمانه باندې کسان کار کوي کاري فرصتونه پکې زیات دي کې دغه جایداد ولا د غذا پکرانی ول کې برګ بینو یعنی ډېر مصرفونه دي چې دا څومره رستورانتونه زیاتېږي هغومره کاري فرصتونه زیاتېږي خبرې خلاصې شولې که نه او خلاص خو به زه یو پوښتنه وکړم زه خپله لګیا ما خو داسې نه ویلي اورم ما ته یو خبره کوله چې دغلته کندوز کباب جوړ شو باوري کوم کندوز کباب چې موږ په کابل کې خوړلو هغه ذایقه به ورکړی شي یاره باوري خو په دې درته یم چې دغه ټوله یوه اتحادیه ده او دا یو ګروپ د دوی د کابل نه راغلي دي او د دوی زیاتره فوکس په ښه خوراک باندې ده که زه درته یم چې ما په دغه ننګرهار ورته یم د جوف څانګې ته هم تللی یم چرایم ورسون څانګې ته هم تللی یم د دواړو خوراکونو فرق ما ونه کړ نه په وزن کې او نه په خوړو کې نو دا معلومداره خبره چې د کابل او د دې ځای سره فرق توپیر نشته فرق نشته دی او که نه او څومره خوشحاله یې دغه ماحول ته دمګړۍ ته ګورې چې سلګونه ځوانان راغلي دي هلته په یو ځای راټول شوي دي او کندوز کباب تجربه کوي او افغانان دې خوشحاله ګوري خوشحالي به په خپل ځای به مخلص صاحب زه یو وخت په دغه زما دوکان لاره زه په دغه لاره باندې تېرېږم یو وخت داسې توره تیاره او خاموشي وه دا ځای مخکې د کلاسیک بکس فکر کوم دا ویجاړ شوی نن پرې راتېرېدم او داسې رڼایي پکې ده او دعوت یې م راکړی راغلو دغه ځای ورسره رڼا شو خو د دې نه ښه خبره شته ده چې دا د کابل جلال آباد عمومي سړک ده دا ځای ورسره رڼایي هم شوه ځوانان په کار باندې بوخت شو او ستا غوندې درانه ملګري پکې ګورو ښه دا خو دې خپله خبره وه زما جواب هم راکړه چې ما ویلې کومې خبرې ډېره دې شوه خبره تا کومه وکړه ما ورته څومره خوشحاله یې دې ماحول ته خوشحالي خو مې ورته وویل دغه خپله خوشحالي ده چې دغه ځای ورسره جوړ یې موږ نور هم خوشحالېږو خوشحالي خو ده ته څومره خوشحاله یې بیا جواب یې نه هغه د میاخیل صاحب خبره دومره خوشحاله یم بس خدای دې خوشحال لره دا رې برخې مینوال بیل دي ستا د څېرې مینوال هم زه ته ګورم ور یو راجګېږي او خو په اخلاص باندې درته وایي چې مخلص صاحب نن هم نږدې نه وکتلی کور دې ودان خو همدا شان دغه مینوال هم دي خدای مو خوشحال لره آباد اوسې کور دې آباد چې بخیر راغلی ته مو هم کتلی کور دې ودان الله دې ونازوه حضرتي صاحب په وروستیو کې داسې څه چې ستا په زړه کې پاتې او ما پوښتلی نه یې او غواړې چې د خپلو مینوالو سره شریک کړي هغه به څه وي په روسیې کې دا وایم چې یار یو کاروبار اوسي دې دپاره ملاتړ پکار ده ملاتړ څوک چې موږ او تاسو وکړو او دا د خوشخبري ځای ده چې نور رستورانتونو کې زیاته پیمانه باندې پیسې اخلي دلته کم اخلي او ښه خواړه درکوي کوشش وکړئ د خپلو افغانانو ملاتړ وکړئ تشویق یې وکړئ او د وظیفې تر څنګ باندې په کاروبار باندې فوکس وکړئ ځکه وظیفې لنډمهالې او کاروبارونه اوږدمهالې ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت درکړي آباد اوسې ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره یاستئ او دغه برنامه ګورئ د ښاغلي جاوید حضرتي خبرې مو واورېدلې مخکې ورځو او په دغه رستورانټ کې له نورو سره خبرې اترې لرو راسره پاتې شئ ورځو
ستړي مو شي درنو ملګرو راغلي یو په کوانټر کې ناست یو کوانټر کې لومړی مننه د حاجي صاحب څخه کومه چې دلته موږ ته اجازه راکړه تر څو راغلو دلته ورسره کېناستو او خبرې اترې ورسره کوو درنو ملګرو دغه هوټل په دې وروستیو کې جوړ شوی دی او کافي زیات مصرف پرې شوی دی د دې لپاره چې د هیوادوالو خدمت وشي او هغه کباب چې موږ او تاسې له دې ځای نه مرکز کابل ته تللو او هلته په شهرنو کې به م خوړو د هغه نمایندګي دلته راغلې ده نن به په همدغه هوټل کې موږ د شارینو کباب ذایقه تجربه کړو را سره پاتې شي د دغه هوټل عمومي مسؤل ښاغلي محمد صابر سره غږیږو او له ده اورو چې دغه هوټل یې له کوم احساس له مخې جوړ کړی دی سلام ستړی مو شي حاجی صاحب وعلیکم السلام خوب است صحتتان خوب است بسیار زیاد تشکر ببخشید که وقتتان گرفتم خواهش میکنم بفرمایید بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب چه رقم فکر برتان پیدا شد که شما از کابل اینجا آمدین تا که به ننگرهار خدمت کنین فکر همیگی ما سال 95 در کابل آمدیم همی کار چیز کردیم شروع کردیم کباب صدر بگیره دیگه الحمدلله نمایندگی و تمام ولایت‌ها دیگه فعالیت کرده است دیگه کلش بنیاد سال تأسیس اجرا که از خود ما کردیم و فعلا دیگه جلال آباد هم خوش شدیم وقتی بیایم یک هتل جور کنیم که بدن بسیار خدمت خوب کردین مردم شود دیگه حاجی صاحب گفتم میتونی که چی وقت که اینجا شما این کار شروع کردین این استادا که هستن اینجا که کباب پخته میکنن از اونجا آوردین یا اینجا کدام از استاد همون یا که هستن یعنی کندوز کباب میگه مثل این پانتون رو یک تخصص داره دیگه این دو نفری مسلکی به کار داره کسبی به کار داره کلی کارگرای ما از کندوز و کابل و مزار از اینجا هستن بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب چقدر اطمینان داده میتونی به همشهرهای ما همشهرهای ما زمان هوادوالو تا چې دلته به ښه کباب ورکول کیږي ان شاء الله همینطور سوپر کباب کامیاب کباب ذائقه کباب که مردم بخوره خوان کنه ان شاء الله هم یک نیت داریم خاطر مردم که هست به دکروشن و گروه و کاشیز یک سلیقه است یک کلی گپ که سر کیفیت هست ان شاء الله ما امیر کوشش میکنم که کیفیت یک ذائقه کباب صحیح برای مردم ډیره مننه حاجی صاحب دا راته ویل شي چې په دغه هوټل کې یوازې کندوز کباب دی کنه کابلی پلاو او نور شیان پکې شته دي قابلی پلاو ملنگ پلاو مایچه پلاو چوپان کباب مرغ کباب سیجی روش و دیگه برند که است کندوز کباب است و دیگه غذا که در پالیش هست هغه هم هغه استادان پخې چې د کابل نه دی راوستي بله بله ټول استادان د کابل ډیره زیاته مننه تشکر از شما که آمدید انشاءالله که یک خدمت میکنیم برای مردم ډیره مننه حاجي صاحب رب دې دغه کاروبار دومره پراخ کړي چې یو ورځ دغلته د زرو شاګردانو ظرفیت ولري انشاءالله بخیر نمایندگی ما بخیر نتیجه بده باز کار ما کامیاب شه با بسته ننگرهار 5 6 نمایندگی دیگه بخیر جور میکنه ډیره مننه الله تعالی دې توفیق درکړي چې د خپل هیوادوالو خدمت وکړي او دلته پاتې شي او دغه جلال آباد کې پرشتیا هم کندوز کباب چې دی ډیر کم پیدا کېدو او په هغه معیار چې موږ غوښتو هغسې نه پیدا کېده په دې وروستیو کې تاسې راغلې موږ ډېر خوشحاله شو تاسو ته خوش آمدید وایو شما هم خوش آمدید ډیره مننه کور مو داسې درنو ملګرو زه ځیاته مننه چې راسره یاستئ د حاجي صاحب محمد صابر خبرې مو واورېدلې دی وایي چې په دغه هوټل کې نه یوازې چې موږ کندوز کباب ورکوو بلکې روش کابلی پلاو مانچه پلاو او هغه نور نمونه چې یاد کړه زما د ذهنه ووتل دا به هم وي زه چې د دې دغه پرسونل ته ګورم د دې دغه کار ته ګورم نو کافي داسې معیاري کار راته ښکاري ځکه چې استادان یې د هغه سم نه راوستي دي او تاسې پوهېږئ چې د هغه سم استادان چې هغوی نو پر معیاره وي او لاسونه یې ډېر داسې په دې کار اموخته وي او ډېر خواږه خواړه برابروي درنو ملګرو بس راسره پاتې شئ دغه خپرونه مخکې مړو او د نورو هېوادوالو سره هم غږېږو ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره یاستئ او دغه برنامه ګورئ دغه امیر صاحب هم راغلی دی او د دغه هوټل چارو لیدنه هم کوي او همدارنګه نن به تجربه کوي چې په دغه هوټل کې خواړه څنګه دي سلام ستړی مو شي بخیر راغلی سلامت صاحب خیر سلامت ډیره مننه نوم مبارک دی نوم محمد نادر بختانی بختانی صاحب څنګه راغلی هوټل ته ولاد نن دغه افتتاح د دې هوټل راغلو ما چې وی ګورو چې خلک ډېر صفت کوي چې مثال قندوز کباب ډېر مشهور ده په کابل کې اوس یو مرکزي برانچ دلته په ننګرهار کې فعال شوی دی نو دې په خاطر رالو چې د غذا یې وګورو چې قابل د قدر ده د خوړلو ده پاک ده
کنه د یو نږدې نه مل چې امتحان یې دا د کابل د کندوز کباب یادونه دی وکړله کله تجربه کړې هلته ورغلی خو هلته خو بعضې برانچونه چې دي چې موږ ورغلي وو هلته خو خوراکونه یې ښه دي او قیمتونه یې مناسب دي نو دلته راغلو هم کتل چې دا اوس نوی برانچ خلاص کړی دی مل قیمتونه هم هماغه د کابل قیمتونه دي خوراکونه هم انشاءالله چې هماغسې به وي هماغسې به وي او دلته اوسه پورې موږ لا خواړه نه دي خوړلي ستا فکر څه دی ستا لیدلوری څه دی چې هغه چې خواړه به ورکړی شي دوی چې کومه چې کابل کې ورکوي باید چې هماغسې دوی چې کوم مشخصات په کابل لري خپل برانچونو کې دلته هم باید هماغسې ولري په دې چې خلک راځي یو نوم د کندوز کباب نوم چې دی دا مشهور نوم دی او خلک په هماغه اعتبار راځي چې هماغه غذا چې کابل کې مثال خلکو ته ورکړل شوي دي خلک دا خوند مثال چې هلته څه کولی دی انشاءالله هغې په خاطر هم دلته هم راځي بلکل موږ له رئیس صاحب سره خبرې وکړلې هغه ویل چې موږ دلته نه یوازې چې کندوز کباب بلکې روش لرو هغه کابلي پلاو لرو چې ورته هغه لرو ډېر نومونه یې واخیستل زما ذهن نه وتي دي که نه نو ته باوري چې دغه ټول خواړه به د کابل غوندي او انشاءالله اوس خو نن خو تقریبا افتتاح ده سبا ته معلومیږي د دې کندوز کباب خو مشهور هغه د سیخونه هر څه منظم دي انشاءالله سبا ته افتتاح کیږي او کار هم پې قابلي په دې په رشد باندې انشاءالله کار شروع کیږي نو دې نه بعد د خلکو تقاضا ته دوی ګوري چې خلک مثال شي خواهش لري د هغه مطابق نور مخکې لاړ شي ډېره مننه انور صاحب دا راته وویل چې یو وخت دغه ځای چې و تورتم او د کابل لاره وه په دې لاره به چې تېرېدل ده به تېرېدلې دا ځای تورتم اوس پکې رڼایي لګېدلې ده اوس پکې سلګونه ځوانان دلته په کار بوخت دي دلته سلګونه ځوانان راځي هغوی ډوډۍ خوري دغه ساحه تا لپاره څومره جالبه ده څومره د خوندور ده دا خو یو خو دې هوټل سره د دې ځای موقعیت هم ښایسته شو په دې چې رڼایي پکې راغله د شپې ډېر ناوخته پورې کېدای شي سهاره پورې خلاصي یا ډېر ناوخته پورې او زموږ ځوانان هم د مشرقي ننګرهار ټول داسې چکري دي خلک چکر ته وځي خو د شپې په دې خلک اوس راځي چې یو خو د دې قیمت مناسب دی 100 افغانۍ مثال یو خوراک دی که نه نو خلک زیاتره خلک چې چکر ته راځي او دې خواته مخامخ باغ هم دی باغ امیر شهید دې خواته د ښار ساحه ده نو د اطراف خلک راځي او چکر وکړي او یو خوراک کباب به هم خوري هغوی دپاره ډېر مناسب ده او دغه منطقه هم ورسره ښه رونق پیدا کړو ښه صفا شو ښه پاک شو ورسره ډېره مننه په وروستیو کې داسې خبره چې ستا په زړه کې پاتې او غواړې چې د خپلو هېوادوالو سره شریکه یې هغه به څه وي نو زه خو اول د هوټل والا ته مثال چې دغه کندوز کباب افتتاح کړی دوی چې اوله کوم وعدې کړي باید چې دوی په همدې خپلو وعدو باندې مستقیم لاړ شي او خوراکونو کې باید فرق را نشي قیمتونو کې باید فرق را نشي او نور زمونږ د خلکو نه هم دغه تقاضا ده باید چې دغسې منظم هوټلو ته لاړ شي چې غذای مثال با کیفیته یې پاکي صفا ستره وي ډېره مننه ستاسو هم سلامت ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ او دغه برنامه تاسې تر پایه وکتله زه باور لرم چې د دغه آبادۍ خبر نه به تاسې ډېر زیات خوند اخیستی وي ځکه چې هره خښته چې په بله د دې لپاره ایښودل کېږي چې په هېواد کې ترقي وشي پرمختګ وشي او رڼاګانې خورې شي نو هر افغان پرې خوشحالیږي دا هغه هوټل دی چې نه یوازې ګټه به مالک ته ورځي بلکې دغه ټولنې ته به ورځي دلته که میلمانه راځي که زموږ خپلوان راځي که نور څوک راځي دغه ځای پې ښایسته دی او دغه هوټل کې به هغه معیاري خواړه خوري چې کوم زموږ ارزو ده ډېره مننه کور مو ودان تر بیا ښې چارې د الله په امان